بسم الله الرحمن الرحیم. زما عزتمندو ډیر مرګري ما سره ملو شي او زمونږه په کلوب باندې یعنی کم چې لون دی پاغي باندې مونږ چې کوم ویډیو کړی و هغه ډیرو مرګرو کتلی دا او ډیر مرګري هغه ویډیو ډیره خوښ شویم دا چې ډیر زبردست فائدې دی هغه کې خو ډیر زیات مرګري ما سره کوملو شي یا ماته میسج کوي اکثر خلک په دې کمنټس کې تاسو کې چیرې دا کومګه انداسي خرو کدا به څنګه استعمالو نو زه تاسو ته د دې د استعمال یو خولي طریقه خیم که په هغه طریقه باندې تاسو دا استعمال کوي هغه ټول مرګرو لپاره چې چا مانه دا سوال کړو چې دا په کومه طریقه باندې استعمالو نو زه تاسو ته د دې د استعمال طریقه خیم چې په هغه طریقه که تاسو د لونګ استعمال کوي نو تاسو ته ډیره فائدہ کوي. یقینا په هغه ویډیو کې ما دا خبرم کړی و چې دا که تاسو خپل کټوي کې اچوي که خپل کاوه کې یا انداسي کدا یو دو درې دانی که تاسو دغه استعمالوي نو دینه تاسو ته فائدې ملاويږي. فائدې تاسو ته معلومي دي چې سما ویلیو چیرې د خلی خوشبو د پاره د هاضمې د پاره د دغه سي مختلف قسم نور سيزونه د شوګر بلډ پريشر وزن کمولو د پاره عصبي کمزوریان لري کول د پاره د دې بهتريني فائدې دي. نو که تاسو داسې وکړئ چې د دې یو دو درې زړی واخلي یو دو درې دا دانی واخلي او دا په اوبو کې خوشتي کوي نو دا د تقریبا 2 غنټې دا خوشتي شي دا خپل اثر په اوبو کې پریدي او کله دغه اوبو استعمال تاسو وکړئ او بیا دغه لونګ ته اوچت کوي او دا اوجوي نو یقیني طور د دې چې کومه فائدې دي اب ټول تاسو ته اکسي حاصلېږي څنګه چې دا کټوي ته لړ شي یا څنګه چې دا تاسو په خپل پلاو کې اچوي یا کدا همداسي خوري ورسره اضافي فائدہ بیا دا چې دغه اوبه کمی دي نو یو خو هغه خوشبویا وبشي خوش ذایقه وبشي اکثر خلک وایي زه وبوم داسې نشم سکلی چې ډیر وبس کم نو هغه سره زما زړه خرابېږي. بل ستاسو د وجود د اوبو مقدار پوره شي د ګردو چې کم مریضان دي چې ته ګردو شګي یا د تشو متیازو زخم بار کیږي که هغه د اوبس کی نو هغه سره د ګردو د مسانی صفای راځي د تشو متیازو زخم بار نه کیږي د تشو متیازو د سوځیدل او دغه سيزونه اکثر خلک وایي د تشو متیازو می سوځي تشو متیازو نه بعد ساس کې راځي او 10 منټ وچیږي نو دا داسې سيزونه دي که تاسو د دې لونګ د اوبو استعمال کوي نو هغه سره تاسو د تشو متیازو سوځي د دې د بار راتلل دا بلډر اریټیټ کیدل او د اوبو کمی دا غي د وجنه متیازو د تیزابیت زیاتیدل دا ور سره کم شي او یقیني طور هغه نور فائدې چې کمی د دې د هاضمي حواله سره د ایمیونټي بوست کول حواله سره او نور چې کمی فائدې دي که فرض کستا سو مړی بار خرابېږي یا د سینې دایمي مسلې وي د هاضمي دایمي مسلې وي دغه سيزونه که ور سره کیږي نو هغه نه په تاسو بچ شي. او بیا د ټولو نه یو لوی فائدہ چې کوم د خصوصا هغه خلکو ته ده چې کوم د خوراک نه بعد د دې د هاضمي یا د دې د ګیس د وجنه د دې خېټه پړسیږي یا د دې د ګیس پروډکشن زیات وي د دې قبض زیات وي نو دغه اوبو سکلو سره یو خو تاسو د اوبو مقدار پوره شي تاسو د قبض دا مسله چې د دا ور سره حل شي د ګیس دا مسله دا ور سره حل شي هاضمه ور سره ډیره خشي او دا ټولې فائدې بشمول هغه فائدې چې کوم ما تیر ویډیوز کې بیان کړي تاسو ته اټولې تاسو حاصلول شي. نو کلوان اوبو کې خوشته کوي او ویس کوي د دې فائدې یقینا ډېرې زیاتې دي. امید لرم داسې نور ویډیوز بم زه تاسو سره شیر کوم ان شاء الله او دا به تاسو لپاره فائدہ مند وي. دا ویډیو زیات نه زیات لایک کوئ خپل مرګرو سره زیات نه زیات شیر کوئ هم خپل ډیر خیال ساتئ. الله پامان.